زما عزتمندو نن درته د الله جل شانه د یو اسم مبارکه یو ډیره خاص او عظیم الشان وظیفه بیانوم. ډیر اسان عمل دی، ډیره اسانه وظیفه ده. د ستاسو د حاجتونو د پوره کېدلو د پاره دا یو ډیر خاص عمل دی. کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ نو د دې د قبولیت حیران کن اثرات به تاسو ووینئ. ناممکنه حاجتونه به الله جل شانه د ستاسو پوره کړي او بې پناه رزق به الله جل شانه تاسو ته در نصیب کړي. د ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه وي. الله جل شانه به دومره مال او دولت تاسو ته در نصیب کړي چې په کوم مقصد کې په کوم خواهش کې تاسو کامیابی غواړئ الله جل شانه به درته په خپل مقصد کې کامیابی عطا فرمایي کړي او ستاسو جایز خواهشات به الله جل شانه پوره کړي. زما عزتمندو د رمضان المبارک بهترین ساعات او لمحات شروع دي. ډیره مبارکه میاشت ډیر عظیم الشان برکات دي د دې میاشتې او په دې کې داسې یو شپه راځي چې هغې ته لیلة القدر شپه ویل کېږي چې په دغه شپه باندې مونږ د الله جل شانه عبادت وکړو، ذکر فکر دعاګانې غواړو. انشاءالله تعالی الله جل شانه به زمونږ دعاګانې ضرور قبلی، زمونږ حاجتونه پوره کوي او زمونږ مشکلات به ختمی. زما عزتمندو دا کومه وظیفه چې زه تاسو ته بیانوم دا د الله جل شانه د یو خاص نوم خاص وظیفه ده چې د ستاسو ناممکنه حاجتونه به رب کائنات پوره کړي. صرف په دې یو مختصر وظیفې سره به د ستاسو هر قسمه جایز مقاصد رب کائنات پوره کړي. ټول کال به بې پناه مال او دولت او رزق الله جل شانه در نصیب کی او سمې ډېرې د رزق دروازې به الله جل شانه په تاسو باندې راکولو کی. د دې تاسو تصور هم نشئ کولی چې الله جل شانه په خپل بنی آدم باندې په خپل بنده باندې څومره ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. زما عزتمندو دا خاص عمل تاسو د مازیګر مونځ نه پس خامخا وکړئ ځکه د رمضان کریم میاشت او مازیګر نه واخلې تر ماښامه پورې دا مبارک ټیم دی چې په دې ټیم کې تاسو د الله جل شانه عبادت وکړئ، ذکر فکر وکړئ، دعاګانې غواړم. زما محترمو دا انسان دا سوچ او تصور هم نشي کولی چې رب کائنات په خپل بنده باندې څومره ډیر زیات مهربانه دی، څومره رحم او کرم کوونکی دی. لہذا زما عزتمندو دا خاص وظیفه او دا خاص عمل تاسو د مازیګر مونځ نه پس خامخا وکړئ ځکه چې زما عزتمندو د رمضان کریم میاشت مبارکه ده او بیا د مازیګر نه واخلې ماښامه پورې دا ټیم ډیر بهترین ټیم دی، د دعاګانو د قبلېدو ټیم دی او د وظایفو د اثراتو والا ټیم دی چې په دې مبارک ټیم کې مونږ او تاسو دا وظایف وکړو او بیا د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړو نو الله جل شانه به د ستاسو هغه ناممکنه حاجتونه پوره کړي چې د ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه راځي او تاسو ورته حیرانه پاتې شئ چې زما دا حاجت څنګه پوره شو او ما ته په خپل مقصد کې څنګه کامیابی ملو شو. زما عزتمندو د الله جل شانه د هر یو اسم مبارکه د الله جل شانه د هر یو نوم مبارک ځان ته یو لوی اثر دی، ځان ته یو ډیر لوی کمالات او طاقت لري. د الله جل شانه په هر یو اسم مبارکه کې ډیر لوی طاقت او قوت پروت دی. د دې په وسیله او توفیل سره الله جل شانه دعاګانې قبلوي او حاجتونه پوره کوي. زما عزتمندو قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه ارشاد فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله جل شانه اسماء حسنا دي یعنی خشته خشته نمونه دي، ښکلي ښکلي نمونه دي. د دې نمونو په ذریعه سره تاسو الله جل شانه را بلئ. زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بچ کله هم دعا کوله نو د دعا نه مخکې به دا فرمایل یا الله یا رحمان یا رحیم، یا الله یا رحمان یا رحیم. نو زما عزتمندو
دا زه چې تاسو ته دا نن کومه وظیفه بیانوم دا هم د الله جل شانه د یو اسم مبارکه یو خاص وظیفه ده. ان شاء الله تعالی د دې اسم مبارکه په وسیله او توفیل سره الله جل شانه تاسو خپل مقاصدو کې کامیاب کی او تاسو څه جایز خواهشات وي الله جل شانه به تاسو په هغه کې کامیاب وګرځوي تاسو دعاګانې به قبول کی دغه رنګ زما عزتمند او د هر مشکل نه د هر تکلیف نه الله جل شانه به تاسو حفاظت کی هر حاجت په الله جل شانه پوره کړي کداغه حاجت د مال او دولت د رزق حلال حواله سره وي د کاروبار او د روزګار حواله سره وي یا زما عزتمند او د رشتې مسلې وي تاسو رشتہ نکېږي پاغي کې بندش وي رکاوټ وي نو د دې تمام مسایلو د پاره تاسو د خاص وظیفه د رمضان کریم په دې میاشت کې د مازیګر نه واخلې تر ماښامه پورې کولی شئ. اوس زما عزتمند او اعظم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقه کار ز تاسو ته بیانوم. خو د دې نه مخکې زما عزتمند او تاسو ته یو عرض دی کچره زما چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمند او زما د حوصله افزای لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاء الله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان د نور خل الفاظ منشن کوي لیکئ د دې لپاره چې مال حوصله افزای ملاویږي او نور ډېر خل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. و زما عزتمند او اعظم وظیفې طرف ته د دې ترتیب او طریقې کار دی چې کله چې تاسو د مازیګر مونځ وکړو نو په خپل ځای باندې به کښېنئ د ټولو نه مخکې 3 پیرې به تاسو درود شریف ولولئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. د دې نه پس به زما عزتمند د الله جل شانه دا اسم مبارکه یا مالکو یا مالکو یا مالکو دا به یو کم اتیا پیرې تاسو اولولئ یو کم اتیا پیرې به تاسو دا اولولئ او بیا به په آخره کې 3 پیرې درود شریف اولولئ او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کړئ ان شاء الله تعالی داسې مبارک ټیم ته د مازیګر نه واخلې ماښامه پورې د روژه ماتې دا ټیم چې الله جل شانه ضرور به ضرور تاسو دعاګانې قبلوي او تاسو ته په هر مقصد کې کامیابی عطا فرما کوي. تاسو د رزق مسله وي د قرض مسائل وي ان شاء الله تعالی دا تمام مسائل او مشکلات په الله جل شانه ختم کی. لہذا زما عزتمندو په اخلاص سره په جړا سره په عجزه سره په خشوع سره به الله جل شانه په دربار عالیه کې لاسونه پورته کوي او دعاګانې به وغواړي. زما عزتمندو ډیره بهترینه مجرب وظیفه ده ضرور د رمضان کریم په دې میاشت کې په خپل هم کوي خپل ورونو دوستانو سره هم د صدقه جاریه په تور باندې شیر کوي. ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ دلوي الله پامان.